چې 2018 کې دا بل پاس شو نو تاسو نه تاسو کوم د اسمبلی خلک ته خبر وکنه جواب را لراکه کنه خبر وکنه که د اسمبلی ټول خلک موجود نو د یو پارټي خو یو کس په پکې وکنه هغه یو کس خو خپل پارټي والا خلک سکړي خبر کړي کنه نو دغه خلک او عوام ولې نه خبرو خلک په اسمبلی کې موجود او عوام ولې نه خبرو د ګرانې د پر عوام روباسه د خپل جلسې د کامیابولو د پر عوام روباسه او د دې بل د پارتا عوام رونخ د هر یو نه ګوري داسې نه د هر یو نه څه پکار ده د هر یو نه قربان دا ګیله پکار ده لکه سره قربان دغه قصره د ځنګل حیوان بم داسیونه انسان خو لا پریدا نو هغه ته چې کم شي دی بل پاس شو نو که بل پاس شي او سبا یو الګ بل سره دا چل کوي او ته غیر کې شرع تو غږ نشي کولی ولی او بل پاس شوی دی جیل ته نشي بوتلی ولی څه پاس شوی دی بل پاس شوی دی سه مر خبر شوما چې سبا یو بل وی پاس شوی دی چې د الګ سره کې نکاح کوي نو دا سره کدا سره تاسو ته تصدیق واړو راشد مولوی شیخ دا سره چې الګ سره کولی شي نکاح کولی شي پېښه به کنه حیران په خدای یقین پرون موږ ته حدیثو کې تیر شو چې کوم انسان خزه سره په حالت د هیڅ کې دغه کوي دا جما کوي یا پرس کا مثلا خزه سره د لیواتت کوي د شاده طرف نه پدې دوبر کې په د کوم امتیاز او ځای کې راځي او دی ورته حلال وي حلال نو د انسان کافر پېښه په خزه سره چې خپل خزه هغه سره لیواتت کوي وې د رسول الله مبارک وي فقط کفاره د کوپر وک بما په هغه قران باندې انزل چې دا نازل شوی دی پر رسول الله مبارک باندې نورونو لیواتت او بد عمل عملی دا صدا دا حرام ده یو پردې خزر پردې هغه دا پردې سړی د پاره حرام ده او د نکاح په وجه باندې قربان دغه خزه غلسه شو حلال شو کنه نو چې دا یو الګ بل سره قربان نکاح کې نو دا یو الګ د بل د پاره سکه حلاله کنه نو پتو خو به لزنه در کوم مفتیان په وطن کې شتا هنور پته په خپل باندې سوچو کا پخپل پیتا سوکا پخپل پیتا سوچو کا سه بدل لی هغه کسان مسلمانانو اسمبلی ته ولېږل هغه کسان منګه سینټ ته ولېږل ولې د اسمبلی ته تللی دا پخپل تللی د قومي اسمبلی ته چې ځینو خلک بلوټ ورکوي که بوله نه ورکوي صوبایي اسمبلی ته چې خلک بوله اوټ ورکوي که بوله نه ورکوي زه ګورې د پارټۍ خبر درته نه کوم د پاټو ماټو پسته تا ته چې نه په منبر باندې ما خبره کړې ده او نه د پاټۍ پسته راته زه خبره کوم پېښه به کنه صفا خبره درته رونو کوم نو ته په خپل باندې سوچو که دا خلک اسمبلی ته چا لیږلي منګ لیږلي کنه او بیا دې اسمبلی والا ممبرانو سینټ والا دوی جوړ کړي دي چې کوم خزو دا بیل پاس کړ او ټیک تر دې به مزمت هم شوي او دا بیل اوس وینه پاس شوی دا کله پاس شوی دی 2018 کې پاس شوی دی هغه وخت کې پاس شوی دی پېښه په چې هغه وخت حکومت د بل چو خو تاسو نرونو یو تاسو کوم چې 2018 کې دا بیل پاس شو نو تاسو نه تاسو کوم د اسمبلی خلک ته خبر وکنه جواب را لراکه کنه خبر وکنه که د اسمبلی ټول خلک موجود نو د یو پارټي خو یو کس په پکې وکنه هغه یو کس خو خپل پارټي والا خلک سکړي خبر کړي کنه نو دغه خلک او عوام ولې نه خبرو د ګرانې د پاره خودي خلکو عوام سړکونو ته روخل بازارونو ته قربان د عوام روخل لارې بند کړي لارې بندول دا جایز دی اذا من خلق دا لارې بندي او دا سړکونه جایز دي یو ځکه رسول الله مبارک صحابه jihad لتلیو او په لار باندې صحابه لارې بند کړې وي پاک پیغمبر مبارک وی څوک چې لارې قطع کوي دا وی jihad نشته وی خبره کوي من خلق لارې بندي کړې هغه پرېدا هغه لاره بندول جایز او ناجایز لا پرېدا پېښه به کنه نو سبب چې دا خلق په اسمبلی کې موجود او عوامي ولې نه خبرو د ګرانې د پر عوام روباسه د خپل جلسې د کامیابولو د پر عوام روباسه او د دې بل د پارتا عوام رونخ د هر یو نه ګوري داسې نه د هر یو نه څه پکار ده د هر یو نه قربان دا ګیله پکار ده پېښه به کنه هغه ویدال مې کوچ کالا کالا ہے زمونږ د کتابونو کې اخر کې را دي پېښه به کنه په تدبر پېښه به دا غلو کې غل دي الله دې رحم سیبو کې دا زمونږ د مسلمانانو وطن اغل ته یورپی ممالکو کې الک الک سره قربان
دغه قصه ده د ځنګل حیوان بم داسې ونه انسان خو لا پرېږده نو هغلته چې کوم شی دی بل پاس شو نو که بل پاس شي او سبا یو هلک بل سره دا چل کوي او ته ګیر کې ته ورته غږ نشي کولی ولې او بل پاس شوی دی جیل ته نشي بوتلی ولې څه پاس شوی دی بل پاس شوی دی صاحب الله دې رحم وکړي اصل کې هغه چې کومه طریقه ده عمر ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې طریقه باندې هغه خلیفه شوی نه دی خان عمر فاروق رضی الله عنه په دې طریقه امیر المؤمنین شوی نه دی عثمان رضی الله عنه په دې طریقه باندې نه دی راغلی هغه چې کومه طریقې باندې مسلمان بادشاه جوړېدل دي نو هغه طریقې شته دی الله دې هغه طریقې رایجي کړي موږ به دعا کوو به خپل دین او اسلام ته او دویم نمبر به دعا کوو خپل وطن او پاکستان ته دې شو به کنه خو لږ په دې باندې خفګان پکار دی لږ په دې باندې صاحب هغه درد په پکار دی په خدای یقین او که خلیله من راضي ګني نشم ویلې جایز نه دي نو جایز نه دي ګني کدا جایز وکنه نو ما به وته ویلې چې راوله دا بچی چې لکه نو ته د په نکاح کما راوله چې په نکاح کم خو جایز نه حرام چورلټ ناروا بالکل به شو وکنه دال شو ته سوچو کا دا زمون وطن دی د لوبو ټوق شو به د چا پروان نشته